وطانا مشبدی پمینا جوړو. په پیشواز ازید سعید فطر کار نورپردازی چهارراهی دهمزنگ و پل سرخ در مربوطات ناحیه سوم توسط ریاست امور کلتوری شاروالی کابل با همکاری شرکت مخابراتی افغان بیسیم تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. قاری ولیگل جواد رئیس امور کلتوری شاروالی کابل اظهار داشت این نورپردازی به زیبایی شهری افزوده و قرار است که خوشمنظرسازی و ایجاد زیبایی در سیمای شهر توسعه داده شود. امشب ما چندین برنامه زیبایی ها داشتیم در مربوطات ناحیه سوم شهر کابل، چهارراهی پل سرخ برنامه عیدی بسیار خوبی داشتیم. فعلا در چهارراهی تاریخی دهمزنگ قرار داریم. برنامه های چراغان کردن منطقه ها و پیام های عیدی به سطح شهر کابل تقدیم همشهری های عزیز کابل کردیم. و افزود این نهاد با اقدامات سنجیده شده و فرهنگسازی و توجه به این امر که زیبایی شهری می تواند حس خوب و امیدوار کننده به مردم بدهد و در دید روانی شهروندان مؤثر باشد. برنامه زیباسازی شهری را طراحی و تطبیق می کند. زیباسازی شهری شامل نصب مدل های فرهنگی و تاریخی، رنگامیزی، نورپردازی، نصب کتاره ها، نصب جدول های سرک، سنگفرش پیاده‌روها، تنویر بازسازی آبروها، خط اندازی روی جاده ها، چمنکاری، غرس نهال ها و بوتگل ها، مرمتکاری، پلسترکاری، بازسازی و نوسازی تمامی تاسیسات و ارزش های شهری را احتوا می کند. جا دارد که تشکر بکنیم از بخش سکتور خصوصی از کمپانی محترم افغان بیسیم که در این راستا شاروالی کابل را حمایت و سپورت کردند تا بتوانیم استقبال گرم و خوبی به سطح شهر کابل از همشهری های عزیز کابل داشته باشیم. قابل ذکر است که از سوی شرکت مخابراتی مذکور یک تونل نوری مزین با پیام تبریکی عید سعید فطر در مسیر سرک دارالامان نیز ساخته شده است. از تمام هموطنان و همشهری های عزیز کابل خواهش ما می است که در کنار شاروالی کابل از این زیبایی ها محافظت بکنین. د کوچني اختر د را رسیدو په مناسبت د کوټی سنگي یا میرویس میدان د هوایي پله د ښکلا او رنګولو چارې بشپړې او د کابل ښاروالۍ د ودانیزو چارو د مرستیال انجینر عامر زمرک یاسر له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په دې مراسمو کې د ودانیزو چارو مرستیال د خصوصي سکتور له غړو چې تر اوسه یې په ښاري ښکلا کې برخه اخیستې مننه وکړه ویل د ارزول شویو پلانونو له مخې به د ښار په بڼه کې مثبت بدلون راولو او په بېلابېلو سیمو کې به د ښاري ښکلا پروګرامونه پلي شي ترڅو د ښاریانو په رواني دید کې غوره بدلون راشي. د ریاست کلتوري او د حفظ و مراقبت په هماهنګۍ دغه پروژه بشپړه شوې ده. لکه څنګه چې پوهیږئ د وړکي اختر پر رسیدو سره دغه د کابل ښاروالۍ لخوا ښاریانو ته یو نمونه ناچیزه تحفه ده چې دغه قسمه کارونه د ښاریانو په اذهانو باندې مثبت رول لوبولی شي. نو لله الحمد دغه پروژه نن تکمیل شوله. په همدې توګه د کلتوري چارو رئیس قاری ولی ګل جواد او د کابل ښاروالۍ د کار ساتنې او مراقبت رئیس مولوي عبدالحبیب وویل د ډیزاین او پلان له مخې د ښاري ښکلا رامنځته کولو په موخه د یاد پله لاندنۍ برخه دیوالونه او شاوخوا د یادو ریاستونو د کارکوونکو له لوري په بنسټیزه توګه رنګ او د څراغونو په نصبولو سره ښکلي شول. مخکې د یو شمېر ښاریانو له لوري د دې پله په دیوالونو ناقانونه اعلانونه نصب او لیکل شوي وو چې پاک او رنګ شول. په راتلونکي کې به د دې پله د دیوالونو پاک ساتلو په موخه د اعلانونو لریکلو څخه په کلکه مخنیوی وشي. زه ډېر خوشحاله په خپل چې شاروال صاحب ډېر زحمت وباسي. شاروال صاحب ټول کارکوونکي ټول ملګري او دغه علاقې چې مخکې دلته ډېر تاریخي وي نه ګروپ لرو نه یو شی لرو په دې لږ وخت کې ډېره ترقي وکړه. هم ګروپونه نصب کړل، هم دغه د سرک ساره ګروپونه، هم دا نور دلته د ښاروالي صفایي هم ډېره ماشاءالله صحیح ده. زموږ د دې نه ډېر خوشحاله